سلامونه ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي روغ او جوړ به وایم. ملګرو زه یم ریحان، تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ملګرو ویډیو د ډیپ سیک په باره کې ده چې ما یوه ویډیو درته اپلوډ کړې وه د ډیپ سیک او د چاټ جي پي ټي ترمنځ توپیرونه او د چاټ جي پي ټي او د ډیپ سیک ترمنځ کومې کړنې کوم ښه او کوم نه ښه چا جوړ کړی، لومړي ځل لپاره په څوم کول جوړ شوي دي، کله جوړ شو، چېرته جوړ شو. په دغه مې یوه ویډیو درته جوړه ده. که هغه ویډیو چا نه وي کتلې، معلومات یې څوک غواړي، چا جوړ کړی دی، څه نومیږي او هغه کسان چاټ جي پي ټي چا خلاص کړی، نو د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته، هغه ویډیو وګورئ چې چاټ جي پي ټي او د ډیپ سیک ترمنځ پوره ډول پوه شئ. نو ملګرو په هغه ویډیو کې ما یادونه کړې وه چې د ډیپ سیک د جوړولو طریقه هم زه درته ښیم، ځکه چې دا اوس لومړی مقام لري. جوړولو اکاونټ یې لږ مشکل لري، مقصد ځینې کسان یې نشي خلاصولی. هغه طریقه زه پر همدغه ویډیو کې درته ښیم چې څنګه ډیپ سیک جوړ کړو، یعنې اکاونټ پکې څنګه لاګین کړو او څنګه پکې معلومات ترلاسه کړو. نو ټوله طریقه سټیپ بای سټیپ ته ښیم ملګرو. که تر اوسه پورې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ، همداسې هم د نورو خوندورو ویډیو هم درته راوړم. ملګرو راځو پر ویډیو پیل کوو، راځو ډیپ سیک را خلاصوو. را به شئ ډیپ سیک باندې به کلیک وکړئ، اول به یې انسټایل کړئ. هم په پلی سټور نه انسټایل کېږي، هم په د آیفون پروګرام کې چې کوم دی هغه څخه هم انسټایل کېږي. کلمه ورته ولیکئ DEEPSEEK ډیپ سیک، ډایرکټ ډاونلوډ کېږي او لینک یې زما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شتون لري. نو ملګرو دلته به تاسو څه وکړئ، دا ځای باندې به کلیک وکړئ، خپل یو ایمیل به ورکړئ، دوباره بیا کلیک پرې وکړئ. ملګرو ما خپل ایمیل ورکړو، دلته به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ. زه راځم پاسورډ ورکوم، چې هر رقم پاسورډ وي مقصد تاسو یو پاسورډ ورکړئ چې 7 حروفو نه کم نه وي. نو نه ملګرو ایمیل مو ورکړو، پاسورډ به هم نه وای، پاسورډ مې ورکړو. بیا به تاسو ملګرو څه کوئ، را به شئ پر همدغه ګوګل بټن باندې به کلیک وکړئ، چې کله لاګین بټن ورپسې کار نه کوي، ډېر کسان له دې سره ستون لري، دا ځای نه ورپسې وي خو کار نه کوي. را به شئ دغه ساین ان ویت ګوګل پر همدغه باندې به کلیک وکړئ، اګري به کلیک کړئ. دلته به کوم ځای کې مې چې دغه اول ځای کې کوم جیمیل ورکړی و هغه پر همدغه ځای کې به همغه جیمیل ورکړئ. نو دا به ډایرکټ څنګه شي خلاص، یعنې اوپن به شي. ګوګل ویت ډایرکټ روان شو، دا ځای چې کوم ایمیل ورکړو هغه به هم ورته ورکړئ. دغه پاسورډ ثبت کوئ نه ثبت کوئ. نو دغه د اکاونټ خلاص شو. ډېر کسان د دغه سره مشکل لري چې دغه اکاونټ څنګه خلاص کړي. نو همدغه ځای کې اوس تاسو څه کولی، د جمع نشان باندې کلیک وکړئ، عکس ورته راخیستلی شئ. چاټ جي پي ټي کې دغه مشکل و چې عکس به دې ورکړو، چې یعنې د شربت یا د ګولۍ کوم پکټ و عکس به دې ورکړو چې دغه ماته وښیي چې دا چا جوړ کړی، چې شته کار کوي. نو نیم ساعت به راته ویل چې دا اوس انیبل دی، مقصد نه به معلومات پوره ډول نه درکول. ته به یو عکس ورکړی معلومات به بل درکول. نو دا کې څنګه معلومات ورکړه همغه ډول یې درته راخلي. نو په دې خاطر ډېر کسان خوښوي اوس، نو ډېرو ته نوي به ور معلوم، دغه اوس بیخي زیات ښه دی. نو دغه ځای کې تاسو په مکمل معلومات ورکولی شئ، او دا ځای کې تاسو ورته د هر څه ورته لیکل، لکه څنګه چاټ جي پي ټي استعمالوئ هغه دغه استعمالولی شئ، خو ډېر زر هر شي پوره ډول ښه دي. صحیح ده ملګرو. نو که دغه کې نوی اپډیټ راته همغه ویډیوګانې به زه هم درته راوړم. ډیپ سیک کې به اوس بیخي زیات خوندور اپډیټ راشي. نو تاسو دلته که چېرې ورته ولیکئ چې ماته یو عکس راکړه، د څه شي برعکس عکس غواړئ همغه عکس هم درکوي. ما زه ورته لیکل وکړه چې ماته دا ډول عکس راکړه، یا عکس ورته اپلوډ کړه، ورته ولیکل چې دې په شان ماته یو عکس جوړ کړه، ډایرکټ یې درته جوړوي. نوي خوندور اپډیټونه به درته راځي، همغه درته ټول زه راوړم، مکمل سټیپ بای سټیپ ویډیوګانې درته راوړم. تاسو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې هغه ویډیو بیا څخه تاسو ته ډایرکټ ورسیږي. نو تاسو مکمل معلومات همدغه و چې څنګه اکاونټ خلاص کړو. نو دغه د ډیپ سیک د اکاونټ د جوړولو مکمله طریقه. صحیح ده ملګرو. که ویډیو مو خوښ وي ویډیو ته لایک او چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.